अस्सलाम वालेकुम। خدای دې وکړي چې تر دې دمه روغ جوړ تازه اوسئ. تیرا ویډیو کې مونږه نفرالوجي شروع کړې و. نفرالوجي سیریز ویډیوګانې به انشاءالله مونږ لرو. په آینده کې هم د نفران اناټومي باندې مو غږېدلي او د نفران مونږ ویلو چې په آینده ویډیو کې به د نفران په فزیالوجي باندې غږېږو. راځئ په فزیالوجي باندې یو څو ویډیوګانې هم سیریز جوړ کړو. اولنۍ ویډیو نن مونږ هغه د نفران په فزیالوجي باندې غږېږو، خو عموما راځي چې اول د کډني په فزیالوجي باندې وغږېږو. یو څو دندونه دلته مونږ یادونه وکړو چې عموما د کډني دندو باندې خبره کوو. دا مونږ سره کډني ده. کډني وګوره، کډني بیا لاندې همداسې ښکته راځي، یوریټر جوړوي. یوریټر بیا هغه ځي مثانې ته او هلته یورین جمع کېږي او بیا ښکته د وجود څخه وځي. د کډني اولنۍ وظیفه هغه د بین الحجروي مایعاتو او د وینې حجم او د فشار کنټرول څخه عبارت دی. دویمه وظیفه هغه د وینې اسمولریټي کنټرول کول دی او درېیمه وظیفه هغه د آیونونو بیلنس کول دی او څلورمه وظیفه موږ سره د پی ایچ کنټرول ساتل دي. پنځمه وظیفه هغه د غیر ضروري موادو اطراح ده او شپږمه وظیفه موږ سره د هارمون پروډکشن دی. اومه وظیفه هم کډني لري په بعضو حالاتو کې، هغې ته ګلوکونیوجینیسیس وایي. ګلوکونیوجینیسیس د ولږې په حالت کې منځته راځي، یعنې کولی شي چې یو انسان د ډېر وخت لپاره وږی پاتې شي، نو زموږ ګرده په دغه حالت کې ګلوکوز هم جوړولو وظیفه سرته رسوي. که موږ وګورو دغه اولنۍ پنځه وظیفې دا د موږ د یو عنوان لاندې راجمع کولی شو چې هغې ته موږ وایو د ادرار جوړېدنه یا یورین پروډکشن. نو موږ اوس د یورین پروډکشن باندې غږېږو. په یورین پروډکشن کې د اولنۍ پنځه وظیفې یادونه دې نه کېږي. د کډني چې خاص کر دغه وظیفه په نفران کې سرته رسېږي. بل دغه پروډکشن اف هارمونز او ګلوکونیوجینیسیس د آینده بل ځای کې د نورو عضو په فزیالوجي کې چې کله موږ تشریح کوله هلته به ترې یادونه کوو انشاءالله. یورین پروډکشن دا موږ سره دلته وګورئ. یو نفران دی د اول نه والې تر اخره پورې، یعنې کنولیټډ ټیوبیول پورې، او د بومینس کیپسول دی او ټیوبیول دی او دلته وینه راغلې ده افرین آرټریول په ذریعه باندې، بیا ګلومرولس جوړوي، بیا د افرین آرټریول په ذریعه باندې وینه ځي. دلته درې میجر پروسیسز دي، درې غټې کارونه کېږي چې د هغې په ذریعه باندې یورین جوړېږي. د ټولو نه مخکې اول فلټریشن دی، ګلومرول فلټریشن. ګلومرول فلټریشن یعنې د ګلومرول څخه څه مواد بهر فلټر کېږي. بیا دویم پروسیس هغه ټیوبولر ری ابزرپشن دی، د دې ټیوب څخه مواد بیرته وینې ته جذبېږي. او دریم پروسیس چې کوم دی هغه ټیوبولر سیکریشن دی، یعنې د وینې څخه بیرته څه مواد راځي هغه د ټیوبیول برخې ته راځي او په آخره کې چې کوم مواد پاتې شي هغه اکسکریټ کېږي یا اطراح کېږي. دغه اطراح مواد بیا همده شانتې ځي او په ادرار کې زموږ د وجود څخه بهر وځي. راځئ چې دغه ادرار مواد څرنګه موږ معلومولی شو، چې څومره ادراري مواد موږ سره جوړېږي هغه موږ په دې ترتیب معلومولی شو چې هغه مواد چې هغه فلټر شوي دي یا منفي هغه مواد چې هغه ری ابزرو شوي دي، بیرته جذب شوي دي، او جمع هغه مواد چې هغه بیرته سیکریټ شوي دي. نو دا موږ سره په اخره کې هغه مقدار مواد راکوي چې کوم اکسکریټ کېږي. کوم اکسکریټ شوي موادو مقدار دلته موږ سره راکوي. نو د یورین فارمیشن یا د ادرار جوړېدلو کې اولنی پروسس چې کوم دی هغه فلټریشن دی. د فلټریشن نه موږ یادونه کوو. دلته ګوره که موږ وګورو دا زموږ سره یو نفران دی، نفران ته وینه راغله ده. هغه پلازما چې نفران ته راځي هغه 100% موږ حساب وکړو. نو د 100% څخه 20% پلازما یې صرف او صرف هغه فلټر کېږي او بیرته 80% په رګ کې پاتې کېږي او د دغې 20% څخه چې کوم فلټر شوی ده بیرته 19% هغه هم رګ ته ځي. مطلب د خبرې دا دی چې تقریبا 99% پلازما بیرته جنرال سرکولیشن ته او په دې 99% کې صرف او صرف 1% داسې پاتې کېږي چې هغه اکسکریټ کېږي یا اطراح کېږي. 1% پلازما هغه موږ سره دلته اطراح کېږي. یو ټرم یا یو اصطلاح چې هغې نه موږ یادونه وکړو فلټریشن فریکشن دی. فلټریشن فریکشن د پلازما هغه مقدار
مایع څخه عبارت دی چې کوم په ګلومرولس کې فلټر کیږي، یعنی هغه پلازما چې ګلومرولس ته تللې ده د دې هغه مقدار مایع چې په ګلومرولس کې فلټر کیږي او ټیوبولز ته ځي دغه ته فلټریشن فرکشن وایي چې دا تقریبا 0% جوړوي. د دې لپاره چې دا فلټریشن څنګه صورت نیسي د نفران د سر ډایګرام موږ لږ تفصیلا جوړو. ګوره دا بومین کپسول چې دلته د افرن ارټریول په ذریعه باندې وینه راځي، ګلومرولس جوړیږي او بیا بیرته د ایپرن ارټریول په ذریعه باندې وینه بهر ځي. ایپرن ارټریول افرن ارټریول دی او ګلومرولس دی. بومین کپسول دی دا دلته یو څه حجرات دي چې اول میزنجیل سیلز دي یا میزنګلایل سیلز فنکشن دا دی چې هغه اکټین لري او د اکټین په ذریعه باندې دلته د دې هغه بلډ فلو چې د ګلومرولس سره دی هغه کنټرول کیږي.